اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او د وخت نه چې دوی امارات راغلی دی داغه وخت نه منګه واقعا د شپې 1 بجه 2 بجې 3 بجې شپې راوځو او بعضې کارونه دي هغه انجاموو، هېڅ مشکل پکې نشته. الحمدلله موږ د بلخ ولایت ټوله ولس ته دا اطمینان ورکوو چې موږ د ټوله بلخ ولایت په ښار او ولسوالیو کې د امنیت ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ دا نن شپې چې کوم راوتلي هم موږ خپل پر چکپینو او پر د مجاهدینو باندې په ګزمو کې پر دوه باندې ګزمه لرو ګرځو ورسره وینو د چکپینو د مجاهدینو سره او د ولس سره کښېنو وینو چې څوک به مشکل ونه لري. الحمدلله موږ چکپینونه نن شپې دپاره هم راوتلي، هره شپه موږ ګزمې لرو، خو نن شپه موږ راوتلي چې خپل چکپینونه او مجاهدین د نږدې څخه وینو. د خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مجاهدینو سره د حوزو د مجاهدینو سره د ولسوالۍ د مجاهدینو سره خپل پوره همکاري وکړي. زموږ مجاهدین د دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي، د ولس مشکلات واوري او ولس خپل مشکلات د مجاهدینو سره شریک کړي